امام بخاری رحمه الله بصحیح البخاری کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کړی دی. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت شوی دی چې په تحقیق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل چې نه دی مثال د صاحب د قرآن، یعنی د لوستونکي د قرآن، یعنی صاحبین په معنا چې په هغه رشته کې کار کوي، نه دی مثال د صاحب د قرآن په مثال د هغه چا چې بسته شوی وخوي، یعنی انما مثل صاحب القرآن، هغه دی مثال د قرآن کریم یعنی د قرآن لکه بسته شوی اوخ چې یعنی مواظبت کوي په هغې باندې، یعنی قرآن کریم همیشه تکراروي، همیشه ورته متوجه وي. آیا نه دی مثال د قرآن کریم په داسې مثال باندې لکه د بسته شوي اوخ؟ مواظبت وکړي یعنی ساتنه وکړي دی اوخ لره متوجه وي، نو وی با او په خپل پاملرنه سره چې یعنی دی اوخ لره او که بے پروايي وکړي نو او به تختی. همدغه رنګ مثال د قرآن کریم دی. که قرآن کریم سړی ووایي او همیشه ورته متوجه وي نو دا به همداسې وي چې لکه سړی چې خپل مال ته چې دلته مثال د اوخ راوړو. انما مثل صاحب القرآن، مثال د لوستونکي یا صاحب د قرآن په دې مثال دی کمثل صاحب الابل المعلقه، لکه په مثال د خاون د بسته شوي اوخ. ان عاهد عليها امسكها، که چېرې پاملرنه ورته وکړي نو او به یې نیسي، یعنی د ده به وي، د ده سره به وي. وان اطلقها ذهبت، او که چېرته بې پروایي وکړي په دې کې نو بیا به تښتېدلی وي او تللی به وي. همدغه رنګ مثال د قرآن دی. که چېرته قاري لوستونکی او د قرآن کریم غوښتونکی یعنی متعلم د معلم سره په قرآن کې پلټنه کوي، تجسس کوي، لکه چې وایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یعنی تدبر په قرآن کریم کې نشته. همدغه دی چې تاسې وویل په همدې قناعت کوئ. نه، قناعت او که ستاسې زړونو ته قلفونه پراته دي، یعنی نور معلومات نه غواړئ چې واخلئ یا نور معلومات په دې کې نه اضافه کوئ. نه، قرآن کریم کې تدبر شته، پیشرفت شته، مخکې والی دی، باید په دې کې تدبر وکړي او زمونږ زړونه دې ته یعنی قلف نه وي. همدغه وجه ده چې موږ به د قرآن کریم په اصلي حقیقت پوه شوي یو، او که بې پروایي کوو نو همغسې به وي لکه حدیث د صلی الله علیه وسلم چې واورېده. عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من عقلها. د ابي موسى الاشعري څخه یعنی روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي چې پاملرنه وکړئ قرآن کریم لره. ګنې قسم دی په هغه ذات چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په بلا کیف لاس کې دی، یعنی په ید بلا کیف کې دی. په تحقیق چې تښتېدونکی دی قرآن کریم د زړونو د خلکو څخه په تیزۍ سره، لکه چې تښتي اوښ په خپل هغه تړلي پړي چې خلاص شي او بې پروایي وکړي خاوند، یعنی په بې پروایي د خاوند سره. نو قرآن کریم لره همداسې پروا پکار ده چې قرآن کریم دائما تلاوت کړي او دائما توجه وکړي ورته، او په قرآن کریم کې پیشرفت حاصل. او که بې پروایي وکړي مثال د هغه حدیث دی لکه د صلی الله علیه وسلم حدیث مو چې واورېده. فائده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خشي أن ينسى القرآن فليقل: اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ترجمه یې دا ده، قاعده کې ترجمه دلته ده چې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی چې حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغوی فرمایلی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم داسې او فرمایل: هر هغه څوک چې خوف وکړي د دې څخه چې ګینه قرآن کریم به زما د یاد څخه اوزي، وی فرمایل چې دغه دعا دی ولولي: اللهم نور بكتابك بصري. دغه دعا دی ولولي چې یا الله رڼایي و نور وبخا راکا زما سینې ته، یعنی دغه د قرآن عظیم الشان دغه نور لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. یعنی دغه قرآن کریم چې دی دغه نور دی، رڼایي ده د انسانانو لپاره او هدایت دی او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. نو هر هغه څوک چې قرآن لولي او هغه سترګې د قرآن حروفو ته نیسي، د هغه نظر اول خو ظاهري نظر د قرآن کریم د حروفو څخه نه لرې کېږي، تر سپینګیرتوب پورې هم دی نه سپینګیره کېږي، یعنې هغه نظر تیز وي او تر سپینګیرتوب پورې تر بوډاتوب پورې د ده نظر نه خرابېږي. نو همدغه وجه ده چې د ده دا نظر په قرآن کریم لګېدلی وي، او همدا وایي چې اله العالمین زما دغه بینایي زیاته کړه په قرآن کریم سره. او بیا دا فرمایي چې اله العالمین واطلق به لسانی، چې دغه زما د ژبې دغه کم چې زما ژبه ده، یعنی لکه منګه چې تجوید ورته لولو د همدې خوف ورسره وي. او دا وایي چې یا الله زما دغه د ژبې صفایي زیاته کا او پیدا یې که په دې قرآن کریم سره چې دغه قرآن کریم زما په ژبه باندې همیشه جاری وي او زما ژبه د قرآن کریم د نطق څخه لرې نشي او همیشه یې صفا ادا کړم. واشرح به صدري په معنا د دې ده چې کله کله انسان ته زړتنګي پیدا کیږي، نو همدا دعا غواړي چې یا الله ازادي نصیب کړه، فراخي نصیب کړه زما سینې لره چې ستا قرآن پکې ځای شي او ستا د قرآن سره آشنایم او زما هیڅ وخت زړتنګي ونه شي. سره د همدا چې دا وایي چې یا الله زما دغه جسد چې دی، یعنی په حق د قرآن کریم کې استعمال کا. سره د امدا لکه څرنګه چې زما سترګې، زما ژبه او زما سینې ته فراخي او زما جسد چې دی استعمال کړه د قرآن کریم لپاره، او خدایا یعنی تماما اندامونه مې په حق د قرآن کریم کې استعمال کا چې ترڅو زه په دغه شکر سره او الله جل جلاله د هیڅ چا دعا نه ردی. بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يعني يا الله ستا په کومک او توان سره، خدایا ستا په کومک او توان سره شک نشته چې بدون د تانه بل څوک کومک نشي کولای او نه د چا سره دا توان شته چې زما دغه مشکل پرې پوره شي. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق د قرآن کریم په لوستلو سره راکړي، او الله جل جلاله دې موږ او تاسې په قرآن کریم باندې زموږ سترګې، زموږ سینه او زموږ ژبه او زموږ جسد په حق د قرآن کریم کې په حق او په حقوق د هغه باندې استعمال کړي. باب دی په بیان د مخارجو د حروفو کې. مخارج جمع د مخرج دی، او مخرج په لغت کې په معنا د مخرج د محل د خروج دی،
او په اصطلاح کې مخرج معنا د هغه څخه ده چې حرف ورځنې خارجي او حرف په لغت کې په معنا د طرف دی او د قراءت د علماو په اصطلاح مخرج مقصد او معنا د هغه ځای څخه ده یعنی هغه आवाज دی چې معتمد په مخرج سره وي او یا په بل عبارت حرف عبارت دی له هغه आवाज څخه چې له شوشونو څخه خارجي کی چې قاری غواړي چې هغه حرف چې دغه حرف د هغه ځای څخه ادا کړي یعنی کله چې قاری حرف ادا کوي باید قاری په هغه حرف باندې حاکمیت ولري یعنی منظور دا چې د هغه د اعداد لحاظ څخه بالکل واقف وي او قاری باید د आवाज تناسب او توازن په داسې شکل برابر کړی وي چې هغه مخرج چې کله هغه مخرج ځنه حرف ادا کوي باید هغه حرف داسې ادا کړي چې عین په شان دغه حرف نشي چې زید بل حرفونه نشي او هم بیا په قوت د هغه صوت ځکه چې د مخرج سره خو او یا د حرف سره خو طبعا صوت ملګری دی کنه یعنی په هغه راوتون کې صوت سره مخرج معلومې دی یعنی حرف چې د کوم مخرج سره څخه ادا شو نو هغه حرف چې ادا کوي په هغه قوت د صوت سره ادا کړي په کوم چې مخرج یعنی حرف خارجي د مخرج زمي او صوت د هغه مخارج سره شامل دی د کوم مخارج څخه چې حرف خارجي ځکه چې هغه आवाज چې د جوف څخه راوځي یا په طرف د حلق یا په طرف د لسان او یا په طرف د شفتینو سره یو ځای راوځي او خارجي یعنی قاری ته لازم ده چې توازن د صوت او د حرف د ادا کولو په وخت کې په مخرج کې برابر وساتي هغه د دې لپاره چې ترڅو یعنی داسې ادا کړي چې ترڅو سامعين داسې پوه شي چې قاری کوم حرف ادا کړ مخرج د حروف لپاره په معنا د وزن او مقدار دی ځکه چې د مخارجو په واسطه کمیت او مقدار د حروفو پیژندل کیږي مراد له حروف څخه هغه مراد د هجائي حروف دی او هجائي حروف په نزد بصریونو نه وشتي مگر مبرد رحمه الله ویل دي چې حروف هجائي اتوشتي ځکه چې هغه حمزه او الف یو حرف حسابوي لكن صحیح قول دا دی چې د حمزه او الف په منځ کې فرق دی او هغه فرق دا دی چې الف همیشه ساکن وي او حمزه کله ساکنه او کله متحرکه وي اول فصل دی د مخارج د حروف په تعداد کې علماء د حروف د مخارج په تعداد کې اختلاف کړی دی فرا ابن کیسان او د هغوی اتباع ویلي دي څوک چې هغوی ته متابعت کوي نه د هغوی قول ته هغوی ویلي دي چې دغه مخارج د حروف چې دي دا څوارلس دي اوس به درته وښیو چې فرا څوک د هغه نوم یحیی بن زیاد او کنیت ابو زکریا دی دای په 200 او اوه کال کې یعنی په اوه
هجری قمری کې وفات شوی دی. اوس به ووایو چې ابن کیسان څوک دی. د ابن کیسان اصل نوم محمد بن احمد بغدادي دی چې هغه په 229 هجری قمری کې وفات شوی دی. نو دغه قولونه البته داسې دي چې زه به درته په عرض ورسوم چې فرا 14 مخرجونه د حروفو ثابت کړي وو. یعنی هغه ابن کیسان او اتباع د هغوی ویل چې دغه 14 مخرجونه دي او دوی ځکه دا 14 مخارج ثابت کړي وو او ویل چې داسې دي وي چې هغوی د لام نون او را مخرج یو خو ده. ویل چې یعنی دغه د لام نون او را مخرج چې دی دا یو مخرج دی. او د سیبوای په نزد مخارج د حروف 14 دي. یعنی سیبوای داسې وویل چې لام او نون صحیح ده چې په یو مخرج کې راشي ولې را جداګانه مخرج دی. یا داسې وویل چې د لام او نون مخرج چې دی دا جداګانه دی او را چې دا بیا دا جداګانه دی. نو دوی 14 مخرجه ثابت کړي وو. د سیبوایه نوم عمرو بن عثمان بصری او کنیه ده هغه ابو البشر ده او هغه په 180 هجری قمری کې وفات شوی دی. او د امام خلیل په نزد باندې مخارج د حروف ول شمارل شوی دی چې هغوی دا ثابت قول ګڼلی دی او هر چا تایید کړی دا چې دغه قول صحیح دی. ځکه فرات 14 او سیبوای 14 ورسره د تابعینو او د امام خلیل بن حنبل په نسبت باندې او بقي د امام خلیل بن احمد په نسبت باندې دغه تعداد د مخارج د حروف چې دی ولس خودل شوی او دا ټول تایید په دې باندې کړی دی چې دغه اثبات د دې قول چې دی د امام خلیل او امام مکی په نسبت باندې ثابت دی او دا نور هم ورسره تایید کړی ده چې سینا بن بلخی هم دغه قول په خپل کتاب کې راوړی دی چې مخارج د حروفو ولس دي او دا صحیح ده. اوس معرفي کوو چې امام خلیل څوک دی. د هغه نوم خلیل بن احمد دی چې هغه په 180 هجری قمری کې وفات شوی دی. او اوس وګورئ چې امام مکی هغه څوک دی. د امام مکی نوم ابو محمد ابو طالب چې هغه په 355 هجری قمری کال کې د قروان په ښار کې تولد او په 410 هجری قمری کال کې هغوی وفات شوی دي. دوهم فصل په بیان د مخرج د معرفت په طریقې کې. د مخرج د پیدا کولو طریقه دا ده کوم حرف چې په نظر کې وي هغه حرف د ساکن کړي او حمزه وصلی دی په اول د حرف باندې داخل کړي. په هر ځای کې چې هغه حرف ختم شو او ژبه یا د حلق یا د شفتینو یعنی دا ورسید او الته حرف ختم شو نو هغلته مخرج د همغه حرف دی چې دی غواړي. لکه اب ام اس او داسې نور. دریم فصل دی د غاښونو په معرفت کې. د بالغو اشخاصو په خوله کې د غاښونو شماره 22 ته رسیږي. یعنی کله چې څوک بالغ شي نو د غاښونو شماره یې 22 شي. مخامخ یعنی هغه غاښونه چې مخامخ دي هغه غاښونه د ثنایا په نامه باندې
یادېږي چې هغه غاښونه دوه غاښونه یعنی د هغو غاښو څخه دوه غاښونه پاس طرف ته او دوه غاښونه لاندې طرف ته واقع دي. پورته دغه دوه غاښونو ته ثنایای علیه او لاندینی دوه غاښونه چې کوم دي لاندینی دوه غاښونه چې کوم دي هغه لاندینی دوه غاښونو ته ثنایای سفلی وایي. او هغه نور څلور غاښونه کوم چې د ثنایاو سره واقع دي هغه غاښونه په رباعیاتو یادېږي چې هغه په دې ترتیب قرار لري. دوه غاښونه په پورتنۍ ژامه او دوه غاښونه په لاندنۍ ژامه کې دي چې د هغې غاښونو څخه یو عدد په پورتنۍ ژامه او یو عدد په لاندنۍ ژامه کې قرار لري چې هغه یو عدد چې د څلورو غاښونو څخه دی یو پاس طرف ته د ښي طرف ته او یو چپ طرف ته دی همدغه رنګ لاندې او همدغه رنګ پاس. بیا نور څلور غاښونه چې د رباعیاتو سره پیوست دي هغه غاښونه په انیابو سره مسما دي او نور څلور غاښونه چې د انیابو سره په خوا کې واقع دي هغه غاښونه د ضواحکو په نامه سره یادېږي. د ضواحکو په خوا کې 12 نور غاښونه دي چې هغه په طواحنو سره مسما دي او په دې ترتیب قرار لري. د هغې څخه شپږ غاښونه په پورتنۍ ژامه کې یعنی 3 عدده یا 3 شمارې چپ طرف ته 3 عدده یا 3 شمارې ښي طرف ته واقع دي او همدغه رنګ شپږ شمارې یا عددونه په لاندنۍ ژامه کې واقع دي چې 3 عدده یې ښي طرف ته او 3 عدده یې چپ طرف ته واقع شوي دي. د طواحنو په خوا کې نور څلور غاښونه دي چې 2 یې په پورتنۍ ژامه او 2 یې په لاندنۍ ژامه کې دي. دغه غاښونه د نواجذو او یا د عقلي غاښونو په نامه هم یادېږي یعنی د عقلي غاښونه بعضې کسان دې ته عقلي غاښونه وایي. دې غاښونو ته ځکه عقلي غاښونه وایي چې د بلوغ په وخت کې یعنی د 18 کلنۍ څخه تر 25 کلنۍ پورې یعنی د 18 کلنۍ څخه د عمر څخه تر 25 کلنۍ پورې د غاښونه راټوکېږي او مخکې له دې نه نه وي. ضواحک طواحن او نواجذ غاښونه د غاښونه جمعا چې دا 3 وړه شمارې یو ځای کې دې غاښونو ته بیا اضراس وایي. د اضراس غاښونو په نامه باندې یادېږي او اضراس په معنا یعنی د یو قرص ځکه چې دا 3 وړه عددونه د غاښونو چې وو دا بیل معرفي شو اوس جمعا دغه غاښونه په یو شماره کې د اضراسو په نامه باندې یادېږي او اضراس په معنا د قرص یعنی جمع شوي داسې یادېږي. څلورم فصل د مخارجو د حروفو د تفصیل په بیان کې. مخارج د حروفو په عمومي ډول په 5 قسمونو تقسیمیږي. اول جوف او جوف په معنا کې او جوف په لغت کې په معنا د خالقاه ده او د قراءت د علماو په اصطلاح عبارت د خالقاه د خلی څخه ده.
چې د دې مخرج څخه 3 حروف خارجيږي. دوهم حلق دی چې حلق په معنا د مجرا د خوړلو او سکلو څخه دی. چې حلق په آخر د خولې کې قرار لري. لسان د عربي کلمه ده چې په لغت کې د ژبې څخه ده چې موږ هغه ته ژبه وایو. او ژبه د 10 مخارج لرونکې ده، یعنی 10 مخرجونه په ژبه کې دي. شفتین د تسمیه د شونډو څخه ده، او یعنی معنا چې د شف واحد او شفتین د دوړو شونډو څخه معنا کیږي. او پنځم خیشوم دی چې خیشوم د آخر د پزې څخه دی چې د هغې ځنې غنه خارجيږي. اوس ان شاء الله تاسو ته د هغوی څخه هر یو په مفصل ډول بیانو. اول مخرج هغه مخرج د جوف څخه دی، یعنی د خولې د خالګا څخه دی. چې لدی خالګا د خولې یا د جوف څخه 3 حروف خارجيږي او دغه حروف د مده او حروف څخه دي. دوهم مخرج اقصى الحلق دی چې دغه مخرج سینې ته نږدې دی او د دې خونه شروع کیږي په طرف د خلیزو، نو اقصى الحلق نږدې دی سینې ته. حلق په 3 تقسیمه دی او دې ته اول د حلق وایي، او د اول د حلق ته چې اقصای حلق وایي، نو د دې ځنې دغه 2 حروف چې حمزه او ها دي، 2 سترګې ها خارجي. دغه حروف په دې ډول ادا کیږي لکه هر وخت چې من یو حرف په حمزه سره وصل کړو، نو بیا به اصل حرف په مخرج او ادا کې لاس ته راشي. لکه څرنګه ماشاء الله. یا حمزه ادا کوو لکه یعنی حمزه به د حمزه سره وصل کو دلته به فرق دا پیدا شي چې د ها او د حمزه مخرج یو دی، ولی فرق کې دا دی چې د حمزه هغه وخت چې موږ حمزه ساکنه وو، نو د هغې ترمنځ به نه صوت او نه هوا خروج ولري، او بلکې هغه ها چې 2 سترګې ها ده او دا موږ ادا کوو، نو په دې کې به لږ څه فاصله وي چې هغه صوت او هوا اوزي، لکه دغه رنګ به فرق د ها او حمزه وکړي. دریم مخرج چې په عمومي ډول دریم مخرج دی او په حلق کې دوهم مخرج دی، دې ته وسط الحلق وایي، او دا د اقصى الحلق او ادنى الحلق په منځ کې واقع شوی دی، او د دې ځنې عین او حا خارجي. فرق په مابین د عین او حا کې دا دی چې هر کله چې موږ عین ادا کوو، نو په دې به صوت شامل وي، لکه داسې به تاسو ادا کوي او کله چې موږ حا ادا کوو، همغه موسط الحلق دی، په دې کې به د حا په ادا کې به فقط صوت نوي او خروج د نفس یعنی هوا به وي، لکه داسې به ان شاء الله ادا کوو. په عمومي ډول 4م مخرج او په حلق کې 3م مخرج چې آخري مخرج د حلق دی، دې ته ادنى الحلق وایي، او دا مخرج بالکل خولې طرف ته نږدې دی چې د دې نه وروسته بیا هغه حروف چې په ژبه ادا کیږي لسانی حروف شروع کیږي، نو دا موږ د سینې د طرف نه راغلو، او اول مو اقصى الحلق بیا مو وسط الحلق، دغه حروف هم ادا شو. اوس ادنى الحلق دی چې دا آخري مخرج د حلق دی، او د دې ځنې غین او خا ادا کیږي، دې ته ادنى الحلق وایي، او د ادنای حلق نه غین او خا ادا کیږي. په غین او خا کې هم امداسه ادا ده چې په غین کې به یعنی आवाज وی، یعنی په غین سره به आवाज شامل وي او په خا سره به شامل نه وي. په غین کې به یعنی داسې وي چې داسې یو आवाज راځي چې په هغه کې به आवाज شامل وي، لکه
څرنګه او او په خا کې به فقط هغه خروروي چې په هغه باندې आवाज قطع کړی شي او فقط په خروج د نفس سره لکه بخا ادا کوو لکه اخ 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 ان شاء الله دا هغه مخارج چې جوفي مخرج و او د حلق درې مخرج تر دې ځای مو وویل ان شاء الله او اوس مخکې د دې ځنې